السلام علیکم درنو لیدونکو ستړي مشئ د ریحان نیوز میډیا ته ښه راغلاست. په دغه ویډیو کې را سره لیدلی شئ چې په هند کې د نړۍ تر ټولو ستر کرکټ لوبغالی پرانیستل شو. که غواړئ چې د دې کرکټ لوبغالي په ټولو ځانګړتیاو پوه شئ نو ویډیو تر پایه وګورئ. نړۍ کې د کرکټ تر ټولو ستر لوبغالی پرانیستل شو. دغه لوبغالی د هند د ګجرات ایالت په احمد آباد ښار کې جوړ شوی دی. د احمد آباد ښار موټیرا کې دغه رغول شوی لوبغالی پخوا سردار پټیل لوبغالی نومول شوی و، خو اوس یې نوم د لومړي وزیر نریندرا مودي نوم ته اړول شوی دی. ویل کېږي د نریندرا مودي کرکټ لوبغالي کې 110,000 نندارچیان ځایېدلی شي. تر دې وړاندې د اسټرالیا ملبورن کرکټ لوبغالی چې 100,000 کسان پکې ځایېدل نړۍ کې د کرکټ تر ټولو ستر لوبغالی بلل کېده. د موټیرا لوبغالی په 2015 کال کې ویجاړ او پر ځای د نوي لوبغالي د جوړولو چارې پیل شوې. نوی لوبغالی تر پخواني ډیر ستر دی. د 110,000 کسانو ظرفیت لري، خو د کرونا وایرس وبا له کبله دلته د پلان شوې 15 ورځنۍ لوبې نندارې ته د 55,000 کسانو د ورتګ اجازه ورکړل شوې ده. دا 15 ورځنۍ لوبه د هند او انګلند د ملي لوبډلو ترمنځ کیږي. د دغو لوبډلو ځینې لوبغاړو خواله رسنیو کې پر خپلو پاڼو د دغه لوبغالي تصویرونه خپاره کړي او پام کې نیول شوې اسانتیاوې یې ستایلې دي. دا لوبغالی کومې ځانګړتیاوې لري؟ دا لوبغالی پر شاوخوا 255,000 متره مربع ځمکې جوړ شوی او د ورننوتلو 4 لارې لري. چارواکو ویلي چې په رغولو یې 8 میلیارده هندي روپۍ لګول شوي دي. نریندرا مودي لوبغالي کې د لوبغاړو د جامو او وسایلو د ایښولو ګڼې خونې یا ډریسینګ رومونه تر چت لاندې او آزاده فضا کې پیچونه او د لوبغاړو د اوسېدو لپاره یو ستر تالار هم جوړ شوی چې په یو وخت 40 لوبغاړي پکې اوسېدلی شي. دا لوبغالی داسې رغول شوی چې نندارچیان پکې د لوبې پیچونه له هرې خوا له ستونزې پرته لیدلی شي. دغه لوبغالي کې د اوبو د وچېدو پرمختللی سیستم لګول شوی چې تر ورښتونو وروسته به ژر وچیږي او په دې توګه به هلته د پلان شویو لوبو د لغوه کېدو اندېښنه او احتمال کم وي. د هند ولسمشر رامنات کووینټ د دغه لوبغالي د پرانیستې پر مهال وویل هند نړۍ کې د کرکټ مرکز بلل کېږي، نو د همدې لپاره غوره ده چې د کرکټ دا تر ټولو ستر لوبغالی هم زموږ هیواد کې وي. چارواکو ویلي چې پر دغه لوبغالي سربیره د احمد آباد په نارنپوره کې یو سپورتي کمپلیکس هم جوړیږي او په دې توګه به احمد آباد د لوبو پر یو غټ مرکز بدل شي. په ورته وخت کې په خواله رسنیو کې د کرکټ ګڼو مینوالو له سردار پټیل څخه د لومړي وزیر نریندرا مودي نوم ته د دغه ستر لوبغالي د نوم پر اړولو تبصرې کړي دي. د خواله رسنیو ځینو کارکوونکو د دې پریکړې ملاتړ کړی او نورو پرې نیوکې کړي دي. درنو کتونکو د ویډیو له کتلو مو مننه. په دې هیله چې په ویډیو کې د نړۍ د تر ټولو ستر لوبغالي په اړه معلومات به مو خوښ شوي وي. تر بل ویډیو پورې درڅخه اجازه غواړم. د خدای پامان. که تر اوسه مو زموږ د یوټیوب چینل نوي سبسکرایب کړئ نو همدا اوس یې سبسکرایب کړئ او په ګنټي نښان باندې لازمي کلیک وکړئ تر څو زموږ هره نوې ویډیو تر تاسو لومړی در ورسیږي. که ویډیو مو خوښه شوه نو هر مرو یې در سره لایک کړئ.